نینې زمونږ سبق د دویمې سپارې سورة البقره آیت نمبر 171 خوانوالی تر 176 آیات پورې دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومثل الذين كفروا او مثال ستا او مثال دا کسانو چې کفر کړي دي کمثل الذي پشان دا کسته ينعقو چې आवाज کوي بما لا يسمعو اغستا چې ناوري الا دعاء ونداء مگر بلنا او آواز صم بكم عمي فهم لا يعقلون دایکانو ګونګیان لاند دي د حقنا فهم لا يعقلون پس دید عقل نکار نہ اخلی. یا ایها الذین آمنوا کلوا اے ایمان والو خورئی من طیبات ما رزقناکم د پاکو آغنا چی درکڑی دی منگتا ستا واشکروا للہ او شکر با سید اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون کتاسو خاص دا اللہ عبادت کوئی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم تحقیق سرا حرام کړ دے اللہ پتا سبان دی خوراک د مرداریں او وینا پشړ بایدن کے ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما اهل به لغیر اللہ او آغا کلمہ چی آواز اکڑی شی پاغی باندی بغیر د نم د اللہ نا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس سوک چی محتاج شو خوراک د مردار تا نوی نافرمانی کون کے غیر باغ ولا عاد نوی نافرمانی کون کے او نہ د حد نہ تجاوز کون کے فلا اثم علی نو نشتے گناہ پد باندی. ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بخن کے مہربان ذات تے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یقیناً آکسان چی پٹئی آغا چرا لے گلد اللہ من الکتاب د کتابنا ویشترون به ثمنا قلیلا او اخلی دی پدی باندی دنیا لگا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار دغا کسان ناچی پخیٹ اخپلو کے مگر اور ولا یکلمهم اللہ او خبر با ان کی دی سر اللہ یوم القیامہ پورز د قیامت ولا یزکیہم او نب پاک کی دی لرا ولہم عذاب علیم او دی لرا دی عذاب درناک. اولئک الذین اشتروا الضلالا دا آکسان دی چی غورا کڑی دا گمراہی بالہدا پہ ہدایت والعذاب بالمغفرہ او عذاب بخنان فما اصبرهم علی النار پس کم یو شیدے چی صبر کرل دی لرپ اور باندی. ذالک بأن اللہ دا عذاب پدی وجہ چی یقیناً اللہ
نزل الكتاب بالحق را لګلې د قرآن د پاره د ښکاره کولو د حقو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ او یقینا کسان چې اختلاف کړی دی په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا په اختلاف لري کې دي د حق نه